د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه جمعه مو په خیر پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د امریکا فوز د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته کوي. MD هلیکوپټر کمپنۍ وایي د امریکا له پوځ سره یې د 34 میلیونه ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به دا شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنگي الوتکو MD 350 آف او هلیکوپټر لوجستیک ملاتړ کوي. د دې قرارداد پر اساس MD هلیکوپټر کمپنۍ به د ایریزونا په میسا او د افغانستان په کابل کې د افغان هوایي ځواک د الوتکو ترمیم ساتنه او ارتقا په غاړه اخلي. دا کمپنۍ به خپل کار د 2020 میلادي کال د مې تر 14 پورې بشپړوي. د دې کمپنۍ د افغانستان هوایي ځواک ته تر اوسه 80 سپکې جنگي الوتکې ورکړې دي. بلخوا پر سولې د سلام مشورو لپاره خلیلزاد قطر ته روان شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمای خلیلزاد پر سولې د سلام مشورو لپاره د قطر په لوري روان شوی دی. خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې قطر ته په لاره به لومړی انقرې ته ځي او هلته به د ترکیې له چارواکو سره پر افغان سولې پروسې خبره اترې کوي. نوموړي ویلي چې له ترکیې به قطر ته ځي چیرته چې د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو سره د لیدنو ترڅنګ پر طرز العمل د شویو موافقې او پرمختګونو په اړه د خبرو ترڅنګ هغوی وهڅوي چې نورو پرمختګونو سره هر اړخیز اوربند ته لار هواره کړي. خلیلزاد وایي چې تر قطر وروسته به د افغان سولې په تړاو د ملاتړ ترلاسه کولو په موخه یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفر کوي. په کندوز ولایت کې له سلګونه کورنیو سره چې جګړې بې ځایه کړې مرسته وشوې. په کندوز کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیواله موسسې استازی سید محمود قریشي وایي تر اوسه پورې 660 کورنیو ته مرستې ورکړې او دا لړۍ دوام لري. د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د وروستیو سختو جګړو له کبله زرګونه تنه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او دا په داسې حال کې ده چې هوا هم سړه شوې ده. د چارواکو په وینا په تېرو 3 میاشتو کې د دې ولایت په مرکز برسېره له خان آباد امام صاحب او دشت ارچي ولسوالیو څخه څه باندې 11,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. او وروستی لنډ خبر ده چې د ملي مسلې د عالي شورا مشر عبدالله د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د روان بهیر او د ملي مسلې د عالي شورا د راتلونکي ناستې په تړاو بحث او خبرې کړې دي. لیدونکو ملته مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.